سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیان به د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې نن د هندوستان لوبډلې پر وړاندې خپله نیمه پای لوبه ترسره کړې. افغان ابدالیانو په ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ډېرې زبردست بهترینې لوبې ترسره کړلې چې بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې ته یې غټې ماتې ورکړې. افغان ابدالیان په ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې نن د هندوستان لوبډلې پر وړاندې خپله نیمه پای لوبه ترسره کړې. افغان ابدالیانو که څه هم په دغه سیالیو کې د هانګ کانګ لوبډلې څخه ماته وخوړله، خو وار د مخه نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې وه. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان ابدالیانو په نیمه پای لوبه کې هندوستان لوبډلې ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لاره پیدا کړي. او دغسې د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې به په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پاکستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ کېږي. دغه لوبه د ماپښین پر 2 بجې پیلیږي، خو نن ماښام ته بیا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ده چې هندوستان او افغانستان لوبډله په نیمه پای لوبه کې سره مخ کېږي. دغه لوبه بیا ماښام پر 6:30 بجې ترسره کېږي.